د کرکټ د مینوال د فارغ غټ خبر شاهد افریدي د چیف سلیکټرۍ عہده پرې خودله. اوس پر پاکستان کرکټ ټیم نوې چیف سلیکټر څوک وي، درې نمونه مخې ته راغلي دي. مکمل معلومات په دې ویډیو کې وګورئ چې پاکستان نوې چیف سلیکټر، هډ کوچ او بالینګ کوچ به څوک وي. شاهد افریدي صرف د نیوزیلند سیریز د لپاره چیف سلیکټر ټاکل شوی و. اوس د چیف سلیکټرۍ لپاره درې نمونه اعلان شوي دي چې په دې کې شعیب اختر، راشد لطیف او محمد حفیظ شامل دي. پاکستان کرکټ ټیم د هډ کوچینګ لپاره هم درې نمونه اعلان شوي دي. میک یاتر، انډي پلاور او جسټن لنګر دا درې نمونه د پاکستان د هډ کوچینګ لپاره اعلان شوي دي. تاسو په خیال چې پاکستان نوې چیف سلیکټر څوک پکار دی؟ شعیب اختر، محمد حفیظ یا راشد لطیف؟ په کمنټ سیکشن کې نوم ضروری ولیکئ. د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی د بالینګ کوچینګ لپاره د وقار یونس او د عمر ګل نمونه فائنل اعلان کړي دي. ختمي او صحیح فیصله ور پاکستان کرکټ بورډ پر روانو ورځو کې کوي چې هډ کوچ به څوک وي، بالینګ کوچ به څوک وي او نوې چیف سلیکټر به څوک وي. زما په خیال چې چیف سلیکټرۍ لپاره به شعیب اختر خوي. تاسو خیال چې پاکستان کرکټ ټیم نوې بالینګ کوچ وقار یونس پکار دی یا عمر ګل؟ خپل رائے زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ. او تاسو رقم ملک د کم کلی علاقې نه زموږ ویډیو ګورئ، په کمنټ سیکشن کې خپل کلی علاقې نوم ضروری ولیکئ. زما تاسو سره کمنټ انتظار کوم. که تاسو په پښتو ژبه کې کرکټ معلومات خوښوئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ، دا ویډیو شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.